زه ډېر کوچنی وم، ما ته مې والد صاحب ویلي چې کله کله د خپل ځان حفاظت ډېر زیات وکړه. مطلب دا ده چې د نظافت مراعات کړه، که هغه په هره برخه کې. ولې موږ ته ایمان هم دا خبره کوي، اسلام هم دا خبره کوي چې نظافت د ایمان یوه برخه ده. اوس وخت کې دغه ستونزه ډېره رایج ده او ډېرو ملګرو چې موږ ورسره ملګرتیا لرو هغوی موږ ته ډېره یادونه دا کړې او ډېر خلک ما ته میسج یا زنګونه یا ډېر کله پوښتنه رانه په پوهنتون کې محصلین دا کوي چې تکلیف لرم، مریضېږم. ولې مریضېږي؟ څه ستونزه ده؟ زه درته 2 نقطې وایم. کوشش وکړئ چې د نظافت خیال وساتئ، هېڅکله به ته مریض نشي. دلته نظافت دا معنی نه ده چې ته لاسونه پاک پرې مینځه، پیشن وکاو یا هم په سټایل کې لاړ شه. نه، ډېر کله هغه خلک په مرض مبتلا کېږي، هغه خلک په مرض اخته کېږي په مختلفو مرضو باندې چې د هغوی دي تخرګونه زیات وي، تخرګونه ویښتان زیاتېږي، د خپلو فرضو ویښتان زیاتېږي، د خپلو سنتو هغه ویښتان زیاتېږي. یاد ولرئ که تاسې په دې حالات کې وئ او له خپلې اندازې زیات شوه، یو ډول نه یو ډول مریضي تاسو ته پیدا کېږي او بیا به ترې نه ځورېږئ، بیا به کړېږئ. کوشش وکړئ د دې له اوس نه حفاظت وکړئ، له دې نه تاسې حفاظت یې وکړئ چې په ستونزو کې مواجه نه شئ. صحیح ده؟ تېره ورځ ما ته یو ملګري یادونه وکړه چې د زنا لوی زینونه کوم دي. ما ورته وویل چې الله رب العزت ته ځواب ورکوي، هغه بېله خبره ده. زه دنیایي زین درته وایم. یو خبره دا ده چې یو ډول مرضي ده، د انسان تناسلي آله خارښت درته کېږي. یو دا تکلیف دی، په دې تکلیف به اخته کېږي چې بیا یې تاداوي په ډېرو ستونزو سره کېږي. دوهم هغه خلک چې زنا کوي هغوی ته د ایډز مرض ډېر زر انتقالېږي. خپله زنا کول هم د یو بې نظافتۍ د یو ناپاکۍ لامل دی. نو کوشش وکړئ چې نظافت مراعات کړئ او نظافت ته ډېر وخت ورکړئ. صحتمنده به اوسئ او ژوند به مو ښکلی او رنګین وي.